الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. د دوست هیواد ترکمنستان ملي رهبر ښاغلی قربان قلي ګیجي محمدلو او سره ملپلاوي د افغانستان اسلامي امارت د کابینې محترمو غړو، قومي مشرانو، انجنیرانو، د رسنیو استازو او ټولو ګډونوالو ته السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. له هر څه وړاندې د دوست هیواد ترکمنستان ملي رهبر او ورسره ملپلاوي ته ښه راغلاست وایم او مننه کوم چې د کافي مهمې سیمه ییزې پروژې د عملي چارو د لیدنې او په دې برخه کې د لا ډېرې همغږۍ په موخه یې افغانستان ته تشریف راوړ. زه په ځانګړې توګه د ترکمنستان ملي رهبر او په عمومي توګه تاسې ټولو ته د افغانستان اسلامي امارت د رئیس الوزرا ښاغلي محمد حسن اخوند سلامونه او نیکې پیرزوینې وړاندې کوم. دا چې د نوموړي اتحاد د دې اجازه نه ورکوله چې دلته زموږ او تاسو سره په دې مهمه ناسته کې ګډون وکړي، زه یې په استازیتوب په سرزورۍ له تاسو سره مخاطب یم. ډېر د خوښۍ ځای دی چې د ټاپې سترې سیمه ییزې پروژې د عملي چارو شاهدان یو. نن ورځ عملاً وینو چې د یادې پروژې 14 کیلومتره برخه په اساسي ډول رغېدلې ده او لله الحمد چارې یې په ښه ډول پر مخ روانې دي. قدرمنو حاضرینو، ټاپې پروژه یوازې د طبیعي ګازو پایپلاین نه دی، بلکې د اوږدې مودې کنګل ماتېدل دي چې شروع یې د ډېرو لپاره ناممکنه ښکارېده. دا پروژه د سیمه ییزې همکارۍ، اقتصادي یووالي او ګډې سوکالۍ یو واقعي نښه ده چې د ګاونډیو او سیمې هېوادونو ترمنځ د باور، همکاري او پرمختګ یو مهم پل جوړوي. دا پروژه به نه یوازې د اقتصادي ودې په برخه کې اساسي رول ولوبوي، بلکې په سیمه کې به هېوادونه سره نښلوي. په ترڅ کې به یې په ډېر مسیر کې پرتې سیمې حراکیزې پرمختګ وکړي، د دغو سیمو د زیربنا او د ایجاد او رغولو په برخه کې یو مهم رول ولوبوي. په لویه کې به د سیمې امنیت او د ثبات سره اساسي مرسته وکړي، د ګټو یووالی یو لوی شراکت به رامنځته، زرګونه کاري فرصتونه به ایجاد او په لویه کې به د دغو څلورو هېوادونو ترمنځ یو لوی ستراتیژیک او اقتصادي تړاو غښتلی کړي. ټاپې پروژه به نه یوازې د سیمې پر سیاستونو ژور اغېز وکړي، بلکې د سیمې په جیوپولیټیک کې به هم ګټور او اغېزناک بدلون راولي. دا ډېره طبیعي واقعه ده چې د امنیت شتون د انرژي د نل لیکې د لیکو د ګډو بنسټونو رغولو او د مشترکو ګټو دستګاه هواروي او د سیمې وروستیو څو لسیزو تاریخ هم دا جوته کړې چې امنیت، اقتصاد او د لویو ګټو شراکت رامنځته کړي دي. د افغانستان په څېر هېواد چې 4 لسیزې له امني او جګړې پکې روانې وې، د ډېرې داسې مهمې پروژو مخه یې نیولې وه. محترمو ګډونوالو، غواړم په واضح توګه ووایم چې زموږ لیدلوری یوازې د ټاپې پروژې محدود نه دی. موږ د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د اقتصادي دهلیز د پراختیا په هدف کار کوو. دا دهلیز یوازې د یوې پروژې نوم نه دی،
ستراتیژیک هدف پر لور معنادار حرکت دی چې پکې د ټاپ 1500 د برېښنا د انتقال پروژه، ریل پټلۍ جوړونه، سړکونه او لوجستیکي مراکز او ګڼ شمېر نورې اقتصادي پروژې شاملې دي. دغه دهلیز د ترکمنستان د افغانستان له لارې جنوبي اسیا، خلیج او برعکس د مرکزي اسیا او غربي اسیا لوی مارکېټونو له یو بل سره ونښلوي او سیمه به د متقابل تجارت او انرژي د تبادلې په یوه واحده شبکه بدله کړي. د ترکمنستان ښاغلی ملي رهبر او قدرمنو ګډونوالو، ترکمنستان د افغانستان دوست هېواد دی. زموږ اړیکې د ګډو تاریخي، کلتوري، دیني ارزښتونو او ښه ګاونډیتوب پر بنسټ ولاړ دي. موږ د ترکمنستان له حکومت او خلکو څخه مننه کوو چې تل یې د متقابل احترام، اعتماد او همکارۍ روحیه ساتلې ده. د دواړو هېوادونو ترمنځ اقتصادي، ترانزیتي او اقتصادي محوره اړیکې نه یوازې د دواړو ملتونو بلکې د ټولې سیمې د پرمختګ لپاره حیاتي ارزښت لري. اسلامي امارت د دې اړیکو لا پیاوړتیا ته ژمن دی او غواړي چې دا اړیکې د اوږدمهاله ستراتیژیک شراکت بڼه خپله کړي. د افغانستان اسلامي امارت د دې ټولو پروژو سیمهییز او نړیوال اهمیت ښه درک کړي او د هغوی د پلي کېدو امنیت او دوام لپاره پوره ژمن دی. د افغانستان اسلامي امارت اوسنی سیاست یو اقتصاد محوره سیاست دی چې د جګړې پر ځای د پرمختګ، همکارۍ او متقابل ګټو پر اصولو ولاړ دی. زموږ هدف دا دی چې د افغانستان د سیمهییز اقتصاد او اقتصادي راکړې ورکړې پرمختګ بدل شي. په وچه کې د هېواد پر ځای د سیمې د وصل او همکارۍ پرمختګ غواړو. موږ یو ځل بیا خپل تعهد د سیمهییزو پروژو لکه د افغان شمس او کاسایزر پروژو پر وړاندې تازه کوو، لکه څرنګه چې په ټاپي پروژه کې له اوږد ځنډ وروسته نن د عملي پرمختګ شاهدان یو. همداسې به په پورته نورو ذکر شویو پروژو کې هم د پام وړ پرمختګ شاهدان یو. دا پروژې د انرژي، د تبادلې، سوداګرۍ او د خلکو د نږدېوالي لپاره حیاتي ارزښت لري او د سیمې اقتصادي خپلواکي او ثبات پر لور پیاوړي او اغېزناک ګامونه بلل کېږي. قدرمنو حاضرینو، نن افغانستان د الله تعالی په فضل د اعتماد وړ ثبات لري او دا ثبات د پانګونې، سوداګرۍ او سیمهییزو همکارۍ لپاره یو مهم فرصت برابروي. موږ له ترکمنستان او ټولو نړیوالو شریکانو غوښتنه کوو چې له دې فرصت څخه ګټه واخلي او په افغانستان کې د پانګونې په برخه کې په ځانګړي ډول د کانونو، صنعت، زراعت، ترانسپورټ، انرژي او لوجستیک په برخو کې نوي او معنادار ګامونه پورته کړي. اسلامي امارت ژمن دی چې د بهرنیو پانګوالو لپاره یو خوندي، شفاف او اسانتیاوو ډک چاپېریال برابر کړي. افغانستان د طبیعي زیرمو، بشري ریسورسونو او تولیدي امکاناتو له پلوه یو غني هېواد دی. موږ باور لرو چې د سیمهییز اقتصاد، ګډو پانګونو او متقابل اعتماد له لارې کولی شو دا منابع د سیمې د خلکو د سوکالۍ په سرچینو بدلې کړو. اسلامي امارت به د سولې، ثبات او اقتصادي پرمختګ لپاره نه یوازې د افغانستان بلکې د ټولې سیمې په کچه خپل رغنده او مثبت رول ته دوام ورکړي. یو ځل بیا په دې کې ټینګار کوم چې د افغانستان اقتصادي او ترانزیتي اهمیت د همسایه او سیمې هېوادونو په ګټه دی.
سیمه ییزې اقتصادي پروژې او سیمه ییز اقتصاد په سیمه کې د ثبات او پرمختګ وسیله ده. په نړۍ کې دا ثابته شوې چې د اقتصادي ګټو شریکول په سیمه کې د سیاسي، امنیتي او اقتصادي ثبات سره مرسته کوي او تضادونه په متقابلو همکاریو بدلوي. بناءً د افغانستان اسلامي امارت پوره هڅه کوي چې د همسایه او سیمې هېوادونو سره ګډو اقتصادي همکارۍ لپاره زمینه برابره کړې ده. زه په نورو ګاونډیو هېوادونو هم غږ کوم چې د تقابل او غیر اصولي کړنو پر ځای یې په متقابل احترام ولاړو اړیکو ته پام وکړي. د هېوادونو ملي حاکمیت، غرور او ملت ته دې په سپکه سترګه نه ګوري. دا طبیعي ده چې هر عمل عکس العمل لري او تاریخ هم دا ثابته کړې ده چې ستونزې په ستونزو نه هوارېږي او دا ستونزې لا ډېروي. موږ په داسې زمانه کې ژوند کوو چې نړۍ له اقتصادي، ټکنالوژیکي او سیاسي اړخه په یو کلي بدل شوې. د هر هېواد له اړخه هره منفي یا مثبته کړنه په مستقیم او غیر مستقیمه توګه د نړۍ په نورو هېوادونو منفي یا مثبت تاثیر کوي. په پای کې د ترکمنستان محترم حکومت او ټولو هغو شریکانو څخه چې سیمه ییزو پروژو ملاتړ کوي د زړه له کومې مننه کوم. موږ نن یوازې په دې کې د بنا نه جوړوو، بلکې د یوې روښانه، باثباته او ګډې راتلونکې بنسټ ږدو چې زموږ ملتونه پکې یو ځای باثباته او سوکاله ژوند وکړي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.